دریم قسم خلق چې الله جل شانه مال ورکړي او علم نه ورکړي او دا مال چې ډېر ګډوډ کوي بے محاله بے ځای فضل خرچي بګي کوي له لعب او تماشې او ناروا عملونه کوي داسې عملونه کوي چې د الله او د الله رسول په ناراضه کیږي دا ودونه کې قسمه دمتوب او دمان او یو شی بل شی او بعض خو پکې داسې دي چې پیسې پېښین دي ودونه کې خلک ګډيږي او بعض د الله نافرمان مخلوق کبرجن مخلوق اگر راپور د پیسې پېښین دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خلک با په ټول کې خبيسترین درجه کې په ټول کې اخته درجه کې به دا خلک چې الله مال ورکړی وي او دې بے ځای مصرفي په تماشو په له لعب په فضل کې سو باندې پیسې مصرفي سلورم کس هغه چې الله جل شانه مال نه ورکړی او نه علم ورکړی وي خو دې په ځل کې یو بد اراده وي په ځل کې یو بد نیت وي که چېرته الله جل شانه مال راکړي نو زبم دغه خرج کوم لکه دغه سړي چې خرج بے ځای به مصرفو تماشې به کوم او فضل خرچانې به کوم او یو شی او بل شی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړي وبال دومره دی لکه د دینه مخکې کوم سره ذکر شي دا په وبال کې د غبل سړي سره یو شان دي ځکه د نیت چې کوم دا ډېر خراب دی د په نیت کې د هغه په شان دي دا اگر چې مال وسره نشته او نیت کې د بدی اراده ده نیت کې دا دي چې چرته الله مال لاګ نو زبسکو فضل به خرچ کوم او بے ځای به مصرفوم نو دا په آخرت کې په خبيسترین درجو کې نو الله جل شانه دې مونږ له داسې خلکو څخه وساتي الله دې مال راکړي صرف مال غوښتنه مکوئ الله دې مال راکړي خدا سے مال چې الله دې دستا حقونه هم په پوره یوازې د مال غوښتنه مکوئ مال سره سره د دې غوښتنه هم کوي چې الله بیا ته مونږ ته دې مال د حقونو توفیق هم راکړي چې مونږ پوره کړو چې به زیرانه مصرف نسی ځکه انما اموالکم واولادکم فتنه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي دا مالونه او اولادونه د تاسو د لپاره فتنه ده ډېر کړه د ډېر خلک د خپل مال د وجه نه جهنم کې دا ګناهونه سکیږي دا اکثر د دې مال د وجه نه کیږي غریب بس ګناهونه هغه تر وسه څه پوره دي چې څومره غټ ګناهونه کیږي ټول د مالدارانو د وجه کې ځکه چې هر قسمه د ګناه کار خو ډېر کړه داسې چې پیسو ته حاجت وي نو هغه مال نه الله مونږ وساتي چې هغه مونږ د بدی طرف ته کشکای الله دې مونږ ټول ته مال راکړي خو په داسې مال چې هغه الله په لار کې رانه ولګي او دې الله په لار کې رانه خرج داسې مال نه چې په فضل کې سو کې رانه په تماشو کې او په یو شی او په بل شی رانه مصرفي داسې مال نه الله مونږ وساتي داسې مال نه دې کته غریبي ډېره کړه انسان غریب یو هیڅ نه وسره هغه بیا ډېره کړه داسې مال بس کې چې الله په ناراضه کیږي دا الله پیغمبر په ناراضه کیږي او دا احکامات په ماتيږي مال د یو سړی وي دومره خلک واده ته مدعو کړي وي راغوښتي وي چې هغه واده کې کومه بدی کار کیږي بد کار کیږي د الله نافرمانی کیږي غټول پکې شریک نو دې ټول ګناه د مالدار سړي په سر ځکه درا غوښتي دعوت دا ورکړي نو الله جل شانه دې مونږ له داسې مال څخه وساتي